طالبانو د علماو د مذاهب اربعو په دې کې اتفاق ده چې د وړکي ماشوم چې لای شودي نه وي ډوډۍ نه خوړلي کوم ماشوم چې د مور نه شودي خوري څوک نه خوري ډوډۍ لا تر اوسه پورې نه خوري کوم ماشوم چې د مور نه څوک خوري شودي خوري ډوډۍ لا نه خوړلي د دغه ماشوم که نجلۍ وي که هلک وي دا به اتفاق څوک دي نجس دي یعنې دا بولي چې د تشې متیازې دا د څلورو مذاهبو اتفاق ده چې څوک دي دا متیازې نجسې دي وګورئ طالبانو تاسې د دې ته فکر وي که وړکی ماشوم خوراک شروع کړی د مور د تینه بغیر نور خوراک هم شروع کړی وي دلته بیا څوک ده دلته د ده متیازې خو بل اتفاق نجسې دي که بدن ته ورسېدلي مینځلي دي اما هغه ماشوم چې لا تر اوسه ډوډۍ نه ده شروع کړې او دی څوک خوري شودې د مور خوري کوم ماشوم چې د مور شودې خوري نو که دا نجلۍ وي که هلک وي دا بولې چې دي تشې بولې دا بل اتفاق څو نجسې دي خو په مینځلو کې طالبانو د تطهیر په اړه باندې اختلاف ده چې دغه بولې د واړه ماشوم چې د مینځې دا مینځلو تطهیر کې د علماو اختلاف ده په کومه طریقه باندې مینځي نو دې کې طالبانو درې مذهبونه دي اول مذهب دا ده چې د نجلۍ په متیازو کې به که وړې نجلۍ په کالیو باندې متیازې وکړلې یا د سړي په کالیو باندې وکړي طالبانو یا په فرش باندې نو د وړې نجلۍ د بولې به مینځي که واړه ماشوم متیازې وکړلې دې کې به نضحه کوي نضحه دا معنی اوبه پې وروپاشه دا مذهب د امام شافعي سے او د امام احمد ابن حنبل او د اسحاق ابن راهوی مذهب ده الله دې وکړي چې په خبر پوه شوي کنه دوی وایي د وړکي یعنې د نجلۍ او د هلک د متیازو په مابین کې دوی دواړه څوک کوي فرق کوي د نجلۍ متیازې به مینځې تشې متیازې مونږ یادوو که بولې او د هلک متیازو باندې به نضحه کوي نضحه څه معنا اوبه به پرې ورپاشي یو دویم څه ده دویم مذهب دا د طالبانو هغوی وایي دواړو کې به نضحه کوي دا د امام اوزاعي رایه ده امام اوزاعي رایه دا ده هغه وایي چې د نجلۍ په متیازو کې به نضحه کوي او د هلک په متیازو کې به نضحه کوي یعنې اوبه به پرې باندې پاشي مینځل یې نشته دریم مذهب چې ده د مونږ د احنافو مذهب ده مونږ احناف وایو نضحه د پاشلو په معنا باندې دواړو کې کفایت نه کوي دواړه به مینځي هم به د وړکۍ جلۍ متیازې چې په کوم شي وکړي مینځل د تطهیرو د پاکوالي طریقې مینځل دي او د چاوم د وړکي ماشوم هم دا د مونږ د احنافو ده شافعیانو حنابلو فرق کوو ګورئ یو کې نضحه ویلې بلکې مینځل ویلې مونږ احناف په دواړو کې څوک وایو مینځل وایو او دواړو کې څوک نشته ده صرف یوه خبر سته علامه انور شاه کشمیری رحمه الله او علامه بنوري رحمه الله لیکلي امام محمد رحمه الله په موطا خپله کې باب کې ښودلی باب الغسل من بول الصبیې هلته یې داسې لیکلي دي چې هغه نضحه چې راغلې ده په حدیث کې لکه دلته په دې حدیث کې دا حدیث په ظاهره حنابلو د شوافیو دپاره دلیل ده چې په ظاهره د شافعیانو او د چا دپاره دلیل شو حنابلو دپاره دلیل شو موږ جواب داسې کوو طالبانو ورونو چې دلته دا نضحه چې راغلې دا په غسل خفیف باندې محدود ده مینځې به یې په خفیف مینځئ یعنې داسې مینځل نه طالبانو لکه د واړه ماشوم بولې چې مینځي دلته به وایي د نجلۍ چې مینځي د واړه ماشوم مینځل داسې نه دي نو د موږ د احنافو رایه داسې شوله چې د نجلۍ متیازو دي نجسې که یې وکړلې د مینځلو د تطهیر طریقه یې دا ده مکمل به یې سم به یې مینځي انحصار به کوي پکې او د وړکي ماشوم بولې دې کې طالبانو مینځل سته دي موږ د احنافو مذهب باندې خو مینځل خفیف مینځل دي معنا دومره ډېر نه لکه د نجلۍ غوندې دلته خفیف مینځل دي او نضحه چې په حدیث کې راغلې ده دوی حنابلو شافعیان د رش په معنا کې پاشل موږ وایو نه د غسل خفیف په معنا باندې الله دې وکړي چې تاسو په خبر باندې